السلام علیکم کته د ټیکنالوژي او د بزنس مینوالي نو دا ویډیو حتما وګوره. 3 کاله موږ مختلف ټرینینګونه تطبیق کړل او ډیر مثبت نتیجه ورکړه کوم چې مکمله مفت ځوانانو ته خوندو ته. لیکن سکهال موږ یو متفاوت کار کوو. موږ د تیر 3 کالو درسونه زده کړل او په 2015 کال کې غواړو درسونه تطبیق کوو. موږ یو ځل بیا 220 کسانو لپاره مکمله مفت ټرینینګ لرو چې هغوی کولی شي په ګرافیک ډیزاین، یو ایکس یو آی، فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ، اکاونټینګ او همچنان ګرافیک ډیزاین کې درس ووایي. او سره به په اخرو میاشتو کې موږ دوی ته انټرپرنورشپ چې څنګه یو بزنس خپل نظریه باندې کار وکړي دا درس به ورکوو او دویم درس به ورته ورکوو چې هغه د فریلانسینګ چې څنګه د خپل مسلک ته آنلاین خرڅ کړي. او ان شاء الله زه کوشش کوم چې انټرپرنورشپ درس زه په خپله دې کسانو ته ورکړم که هغه فزیکل دی او که آنلاین دی. دې ټرینینګ کې څه خاص شیان دي؟ یو دا دی چې دا 220 کسانو دپاره دی، ماشاءالله غټ نمبر دی. دویم دا دی چې مخکې ټرینینګونو کې موږ امتحان فیس 2000 افغانۍ اخیستو، لیکن دې ټرینینګ کې 2000 افغانۍ نه دی، فقط 200 افغانۍ دی. هغه 200 افغانۍ موږ نه داسې نه اخلو چې موږ ته د راکړې خبره ختمه نه، دا ستا په یولرنا باندې کریډټ دی. ته کولی شي د 200 افغانۍ استفاده کې آینده کې په کمپیوټر ساینس درس ووایې یا په انګلیسي زده کې یا آنلاین درس ووایې، یعنې ستا کریډټ دی چې همیشه ته استفاده کولی شي. دویم په دې ټرینینګ کې موږ یو خاص جدا کس لرو چې هغه دې ته ناست دی چې څنګه تا د ښایسته سی وي جوړه کړي، تا سره همکار وکړي، آنلاین کاروبار وکړي، همکاري سره وکړي، او دویم څنګه ته خپل نظریاتو باندې کار وکړي. دریم په دې ټرینینګ کې څه شی خاص دی چې دا ټرینینګ مکمل مفت دی، خو په دې شرط چې ته دا ټرینینګ تکمیل کړې. که تکمیل دې نه کړو نو ته به پیسې څو میاشتې درس ویل هغه بیرته ورکړې، ځکه موږ غواړو په هغه چا سره مګزاري وکړو چې هغه ملت ته واقعا بیرته خدمت کولی شي، نه چې یو کس ټرینینګ شروع کړي او جدي نه وي بیرته پرېږدي. بل پکې خاص څه شی دی چې موږ 100 لیپټاپ لرو، ته کولی شي چې لیپټاپ دې پکار دی ویخلا، لیکن په شپږ میاشتو کې پیسې بیرته ورکړې، ځکه تا دا پیسې موږ راخلو په یو بل ځوان مصرفوو تر څو پورې تم لیپټاپ نه ګټه واخلي او یو فشار د باندې هم وي چې واقعا یو کار وکړي تر څو لیپټاپ پیسې هم ورکړي، ځان ته مې حلال رزق وګټي او خپل فامیل یا خپل جامعې د مسلمانانو غور هم وکړي. دغه لاندې لینک شته د ورونو خویندو، لاړ شئ په کابل کې انشاءالله ډېر زر نو ولایتونو ته به راشي او تاسو دا ټرینینګ کې داخله وکوئ. او ما دا ځان سره انشاءالله واده کړې ده او هم چند دوستانو سره چې موږ به 90% اقلنده کې به سکسس ریټ لرو. یعنی دې ټرینینګ څو فارغېږي زما تارګیټ 100 دی، خو بیا هم 90% ځان ته قبول کړی دی چې یا سړی به کاروبار شروع کوي یا به وظیفه اخلي او یو ځای ته به رسېږي کوم ځای کې چې هغه انشاءالله خوشحاله دی. ورونو خویندو عجله وکوئ، 220 کسان ډېر زر پوره کېږي، همدلته داخله وکوئ او ډاشبورډ کې بار بار لاړ شئ وګورئ چې ستاسو اپلیکیشن سټیټس څه شی دی. امتحان او انټري موږ ډېره اسانه کړې ده. چاته ټرینینګ دا دی؟ څوک چې مستحق دی. که ته غواړې دغه شیان ولولي او لوستی نه شي ځکه چې اقتصادي امکانات نه لري، دلته داخله وکړه، او که ته یې لري داخله مه کوه، ځکه دا حق باید موږ مظلوم خلکو ته ورکړو تر څو پورې هغوی وکولی چې ځان یو ځای ته ورسوي.